الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج څو معلومې میاشتې دي، نو چا چې په دې میاشتې کې په ځون باندې حج فرض کو، نو په حج کې نه د ښځې د شهوت خبره کول شته، او نه د الله تعالی نافرماني، او نه جګړه، او تاسو چې څه نیکي کوئ الله تعالی په هغې پوهېږي، او توشه واخلئ، سامان واخلئ، پس یقینا بهترینه توشه تقوا ده. د کوشنې عقل خاوندانې د مو څخه وویریږئ. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. پتو سے باندې پدې کې هیڅ ګناه نشته چې د خپل رب څخه فضل ولټوي. نو کله چې د عرفات نه روکې شئ، نو په مشعر الحرام کې د الله تعالی ذکر کوئ، او د هغه ذکر کوئ څنګه چې تاسو ته ښودنه کړې، او یقینا تاسو د دې نه مخکې خامخا له ګمراهانو څخه وئ. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بیا روکیږئ د هغه ځای نه چې خلک ترې روکیږي، او د الله تعالی نه مغفرت غواړئ، یقینا الله تعالی ښه مغفرت کوونکی، بې حده رحم کوونکی.